له یوه ملګري سره می خبرې کولې، لږ څه یې وزن زیات شوی او پریکړه یې کړې چې د خپلې روغتیا ساتلو لپاره باید لږ څه وزن کم کړي. هغه د ورځې 1 ساعت منډه وهي. روزونکي یې ورته ویلي چې هره ورځ 1 ساعت منډې سره 600 کالوري سوځوي. پریکړه یې کړې چې دا اونۍ 15 ورځې منډه ووهي، نو هره اونۍ څومره کالوري سوځوي؟ د دې پوښتنې ځواب د یوې معادلې په مرسته موندلی شو. نو درځئ په ګډه یې زده کړو چې معادله څه ده. یو مجهوله معادله. په ډیرو ساده ټکو کې معادله د ریاضي یو داسې عبارت دی چې د دوو څیزونو برابروالی ښیي. په یاد مو وي چې په معادله کې تل د مساوي علامه وي. د معادلې د حلولو زده کول هم د داسې یو ذهني لوبې د زده کولو په څیر ده چې د یو ترازو یا تلې انډول باید پکې وساتل سي. په ریاضي کې معادله یو الجبري مساوات دی چې یو مجهول متحول لري. د معادلې حل هم په حقیقت کې د مجهول د پیدا کولو لاره ده. اوس چې په ریاضي کې د معادلې په مفهوم پوه سو، راځئ چې وګورو یو درجه یو مجهوله عمومي معادله څه ده. درجه یو ځکه ورته وایي چې توان یې یو دی، نو په حقیقت کې هیڅ توان نه لري. په عمومي ډول د یو مجهوله معادلې بڼه ax جمع b مساوي 0 دی. په دې کې a او b حقیقي عددونه دي او a د 0 خلاف دی. په یاد مو چې د معادلې د ډول ته معیاري حالت یا د خطي معادلې ستاندرد هم ویل کیږي. اوس راځئ وګورو چې معادلې څه ډول حلولای سو. موږ کولی سو معادلې د څو پړاوونو یا مرحلو کې ساده الجبري عملیو سره حل کړو. درځئ وګورو چې دا مرحلې کومې دي. په مساوي اندازو کې د معادلې د دواړو خواو جمع یا منفي کولو سره که د ترازو له دواړو خواو یو ثابت مقدار کم یا زیات کړو، نو انډول به یې لا هم پر ځای وي. په مساوي مقدار کې د معادلې د دواړو خواو ضرب یا تقسیمول. که د ترازو دواړه خواوې په ثابت مقدار کې ضرب یا تقسیم کړو، نو انډول به بیا هم پر ځای وي. بالاخره له دغو عملیو او محاسبو وروسته هغه ځای ته رسیږو چې د معادلې مجهول یو لور ته او معلوم ارقام د معادلې بل لور ته پاتې کیږي. نو په دا ډول معادله حلیږي. اوس درځئ دا محاسبه کړو چې 15 ورځې تمرین کې څومره کالوري مصرفیږي. که په 1 ساعت منډه کې 600 کالوري وسوځي، نو له 15 ورځو وروسته بدن څومره کالوري بایلي. که دغه عبارتي مسله په خطي معادلې بدله کړو، نو کولای سو د مصرف سوي کالوري کچه معلومه کړو. فرض کړئ چې x د هغو ورځو شمیر ښیي چې پکې 1 ساعت تمرین کوو. که په 1 ساعت تمرین کې 600 کالوري سوځو، نو معادله داسې لیکلی سو چې y مساوي 600x. اوس که د x پر ځای د ورځو شمیر ولیکو، نو کولای سو د مصرف سوي کالوري کچه معلومه کړو. نو y مساوي دی 600 ضرب 15 له حاصل ضرب سره چې 3000 کالوري کیږي. ښه نو موږ او تاسې زده کړل چې معادله څه ده او یوه درجهیي مجهوله عمومي معادله څه ده. زه هم داسې ګومان کوم چې باید لږ څه تمرین پیل کړم، د وزن کمولو لپاره نه، د دې لپاره چې خپله روغتیا ښه وساتم.